دوستانو سلامونه. که غواړئ خپل د فیسبوک پاڼې په اړه یا فیسبوک پیج په اړه تاسې معلومات وکئ چې زما پیج باندې خو به کوم بندیزونه ریسټریکشنز چې ورته وایي خو به نه وي. هغه لپاره تاسې خپل فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ، دغه ځای باندې کلیک وکئ او دې نه وروسته به تاسې په سیټینګز باندې کلیک وکئ. سیټینګز باندې چې مو کلیک وکړه هغه نه وروسته به تاسې دلته پیج سیټ اپ په نامه آپشن پیدا کړئ. پیج سیټ اپ باندې به کلیک وکئ. دلته بیا څلورم آپشن دی پیج سټیټس. پیج سټیټس کې که تاسې د فیسبوک د پالیسۍ یا کمیونټي سټنډرډ چې ورته وایي هغې په خلاف یا د پالیسیانو په خلاف کوم کار کړی نو حتما په دغې څلورم نمبر آپشن باندې چې تاسې کله کلیک کوئ دلته تاسې ته وایي چې مثلا تاسې پیج کې کوم مشکل دی یا کوم وایلیشن کوم بندیز یا کوم شی خو پې نه وي لګېدلي د فیسبوک له خوا نه. نو دلته تاسې کتلی شئ که څه شی نه و نو تاسې به دلته پیج نوم به هم لیکلی، بیا لاندې به یې لیکلي پیج هیز نو ایشوز، لکه څنګه چې تاسې دغه فیسبوک پاڼه یا صفحه وینئ دلته کوم مشکل پکې نشته، بیا یې لاندې لیکلي ګوډ نیوز نو وایلیشنز ټو شو. نو په دا ډول تاسې کولی شئ چې د خپل فیسبوک پاڼې کوم ستونزه وي، کوم وایلیشن کوم هغه پې لګېدلی بندیز نو تاسې ووینئ.